تاسو ته ډاکټر صاحبانو رب جل جلاله هغه علم درکړی دی چې په هغه سره تاسو د انسان علاج کوئ. انسان د الله جل وعلا په تمام مخلوق کې برتر مخلوق دی. ولقد کرمنا بني آدم. تاسو ته الله رب العزت هغه علم درکړی دی. امام شافعي رحمه الله وایي لا تسكنن بلدا لا يكون فيه عالم ليفتيك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن امر بدنك. وای خبردار په هغه ښار او په هغه کلي او کور کې ګزاره مه کوه، هغه د زندګۍ او بودوباش لپاره مه انتخابوه چې په هغه کې دا دوه ډاکټران نه وي. عالم چې ستا د امور دینیو په حواله تا ته اطلاع درکړي، تا د اسلام په اصولو او احکامو باندې آګاه او پوه، او ډاکټر چې ستا د بدن د امراضو تشخیص او د هغه علاج وکړي. وایي په هغه ښار کې ګزاره مه کوه. امام شافعي رحمه الله وایي العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. د علم ابدان څخه طب مرادي، یا العلم علمان، علم الدين وهو الفقه وعلم الدنيا وهو الطب. نو تاسو یقینا ستر خلک سواست، د سترو خلکو د لویو خلکو لوی ذمهواري وي. نو چې د دې ځای څخه ډاکټر صاحبانو تاسو ولاړاست، زموږ ملت ډېر غریب او مظلوم ملت دی، فقیر ملت دی، چې ولاړ سي بیا باید په نسخه کې احسان ورسره وکړي، شفرې نه کوي ورسره نوشته. بعضې ډاکټران داسې بې انصافه پیدا سي، یو کس یو مریض د هراته سره روان وي، بیچاره کابل ته راسي، د شفرې نسخه ورکړي چې هغه بلې نسخې ته به هم ضرورت لري، بلې نسخې ته به هم ضرورت لري، 2-3 ځله استعمال ته به د دوا ضرورت لري. وروسته به بیا الله رب العزت ده ته هغه کامل صحت ورکوي. هغه دومره نه لري چې د هراته څخه تر دې ځایه پرې کرایه کړي، بیا دوا کول خو ډېره لرې خبره ده. که فرضاً سرمایه‌دار وي، حد اقل هغه خو دې ورضایع کړي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته توان او توفیق راکړي چې د دې مظلوم او کړېدلي ملت خدمت وکړو. زه نور خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د دې مظلوم ملت خدمت وکړو. بیا هم تاسو ته تبریکي وایم. الله تعالی مو جوګه د خدمت وګرځوه. او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.